دی ورور تپوس کړی دی چې آیا حدیثونو کې داسې واضحه حدیث دی او دلیل په دې خبره باندې چې مذي چې ده نو دا پلیته ده او چې کله دا د انسان نه وځي نو دی لمونځ نشي کولی؟ الجواب د سړي نه چې کومې اوبه وځي یا مذي یا مني یا ودي او مني خو دغه معروفه ده او مذي هغه اوبو ته وایي چې کله انسان د شهوت خبرې کوي یا د شهوت کار کوي او د ده نه سپینې نرۍ اوبه لاړې شي او د دې پته هم نه لګي، اکثر د دې پته نه لګي. او ودي هغه اوبو ته وایي چې د میچازو سره ځي او هغه د بیمارۍ د لاسه ځي. نو دا مذي چې ده دا پلیته ده او د دې د وتو سره غسل نه لازمیږي او دس لازمیږي. او چې کله دا وځي نو ذکر او د ذکر خواوشا عورت دغه به وینځي او پرتوک کې چې به کوم ځای باندې لګېدلي دا د شریعت اسانتیا ده چې په هغې باندې صرف اوبه ونوله بس پاک شو، لیکن انځلو ته او مږلو ته او نچوړولو ته او دې ته ضرورت نشته، صرف اوبه په هغه ځای ونوله، ځکه چې دا ګرانه به شي که داسې شریعت ووایي چې پرتوک به نچوړی او انځي به اوبو کې به ډوبی، ځکه چې دا مسله اکثر سړو ته راځي. نو په دې باندې دلیل علي بن ابي طالب رضی روایت ته امام ابو داود رحمه الله راوړی وایي چې كنت رجلا مذا، وایي زه داسې سړی وم چې مزي به راباندې راتله ډېره او ډېره مزي راتله، دا د علامت د تیز شهوت. نو علي بن ابي طالب رضی وایي چې ما ته هم دا مسله وه فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري، نو ما نه چې به دا اوبه لاړې ما به غسل کوم، لایره له ما ته کړه په مخه غسل او غسل او غسل او غسل. بیا مې د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو یا یې څوک ولېږل چې د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، نو رسول صلی الله علیه وسلم لا تفعل، داسې مه کوه، دې لپاره غسل لازم نه دی. ښه نو څه به کوې؟ اذا رأیت المذي فاغسل ذکرک وتوضأ وضوءک للصلاة، چې کله د نه مزي لاړی شي نو ذکر عورت او خواوشا یې وینځه او داسې اودس وکړه لکه د څه لپاره چې کې منظر لپاره. بل روایت کې راځي سهل بن حنیف رضی روایت ته امام ابو داود امام ترمذي راوړی وایي چې كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، وما باندې به دا مزي ډېره زیاته راتله ستړی کړم په مخه ومې لامبل. ده ته هم دا مسله وه. ما رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما یجزئک من ذلک الوضوء، او دس کوه دغه کافي دی. بیا ورته وایي چې یا رسول الله کیف بما یصیب ثوبی من، یا رسول الله په کپړه چې کوم لګېدلي هغې سره څه وکړم؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حيث ترى انه اصاب منه، په لاس کې به اوبه راوالې او په هغه ځای به یې ونولې کوم ځای چې تا ته ښکاري چې په دې ځای باندې مذي لګېدلې ده. نو دا واضح دلایل دي که نه دي؟ الله سبحانه وتعالی موږ د حدیثونو سره ښه تعلق پیدا کړي، هره مسله قرآن او حدیث کې شته بتوفیق الله. او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي هر هغه خبره چې جنت ته تاسو نږدې کوي هغه مې تاسو ته بیانه کړې ده، او هر هغه خبره چې د جهنم ته نږدې کوي ګناه ده هغه مې درته هم بیان کړې ده. نو دین ښه واضح دی والحمدلله.